بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په ناول کې په اسلوب خبره کوو، خو دا اسلوب صرف تر ناول پورې محدود نه دی. اسلوب دی، وضاحت سره به تاسو ته پته ولګي. اسلوب په هر قسم فن پاره کې د یو ادیب یا د شاعر اثرګند وي. خو صرف مونږه دلته کې دا خبره کو، خو نورو کې بیا مونږه اسلوب باندې خبره نه کوو. اوس مونږ دلته دا کوو چې اسلوب څه شی دی. اکثر مونږ په تنقیدي دغه کې نشستونو کې اورو یا مقالاتو کې مونږ اورو چې اسلوب د پلان کې اسلوب د څه شی. دا اسلوب لفظ چې کوم دی د انګریزي د سټایل ترجمه ده. سټایل، اسلوب دا دی ترجمه ده. د دې لغوي معناګانې دي انداز، وضع، طرز نگارش، انتظام، ترتیب، سلیقه، روش، طرز ادا، سټایل وغیرہ وغیرہ. دا دي لغوي معنی دي. خبرې ته مخیل دی. او اصطلاحي معنی چې کومه ده نو هغه دا معنی نور هم ډېرې دي، خو ضرورت نشته نو ډېرو بس. اصطلاحي معنی چې کوم دی دا نو هغه نمخ کې لګاو مزید بیا دا کوم چې دا اسلوب لفظ لکه پخوا نه استعمالېدو یا وجود کې نو وجود کې بوی خو چا ورته پام نه وو، نو هغه به د اسلوب په ځای باندې نور الفاظ استعمالول او نور الفاظ بداوه. چا به طرز نگارش وي، چا به طرز تحریر وي. خبره تم خیال دی. چا به کوم د پوه طرز ادا وي، چا به طریق ادا وي. ان تر دې چې ایرانیان ورته لفظ سبک لفظ استعمالولو. څه د پاره؟ سټایل د پاره، اسلوب د پاره. ایران کې ورته لفظ سبک اوسم استعمالېږي. خو کم جامعیت چې په اسلوب کې دی دا په دې یو لفظ کې نشته دی. په خبره پوهېږئ که نه؟ په دې کې ډېر دغه دی، دا وسط دی پکې، دې کې ډېر جامعیت دی. او په دې نور یو لفظ کې دومره جامعیت نشته لکه څنګه چې په اسلوب کې دی. نو چونکې دی دپاره مستقل لفظ اوس هم خلک استعمالوي. څه قرآن ټکی نه دی چې خامخا اوس هم طرز ادا هم خلک استعمالوي، طرز نگارش هم خلک، خو اسلوب چې کوم جامعیت دی هغه په دې کې نشته دی. ټیک شوه؟ او دې دپاره به پیرایا او انداز گفتگو، انداز بیان، ټول الفاظ به دې استعمالوله. ها، د اسلوب نه مراد د یو شاعر یا د یو ادیب د مطلب ادا کولو، د اندرونی احساساتو د اظهار، د اندرونی احساساتو د جذباتو د اظهار چې کومه طریقه وا، کوم انداز دی، دې ته اسلوب ویل شي. دا انداز دا ادیب یا شاعر د نورو شاعرانو او ادیبانو نه منفرد مقام باندې ودرې، دته انفرادیت بخي، ځانګړتیا ورته بخي. لکه څنګه چې زموږ شکلونه یو بل نه جدا دي. که تاسو خیال وکړئ زموږ د خبرو انداز هم یو بل نه جدا دي. دغه انداز چې کوم دی دا اسلوب دی که نه؟ خو چونکې عام روزمره ژوند کې دې ته ضرورت نشته دی، چونکې تحریر سره تعلق لري، نو تحریر په ځای باندې موږ لفظ اسلوب دی لپاره استعمالو. چې بیا به موږ چې د یو شاعر یا ادیب چې د مطلب ادا کولو، د خیالاتو او جذباتو د اظهار، د خپلو کیفیتو د اظهار د ابلاغ لپاره کم طرز او طریقه، کم انداز خپلوي، دې ته اسلوب ویلی شي. صحیح اسلوب کېدو لپاره به دا خبره ضروري وي چې کم د ادب لوازمات دي دا به مجروح کوي نه، دا به برقرار ساتي. اوس که یو سړی وایي نیمګړې خبره کوي او هغه ادبي چې کوم لوازمات دي هغه مجروح کړي، نو دا خو بیا که دا ډېر ښه اسلوب خاوند هم وي خو دا اسلوب او اسلوب نه شو، ابلاغ نه کېږي که نه، نیمګړتیا ده پکې، دا به سالم ساتي. دې کې به چې کوم دی پوجدا نه کوي. حاجی د ادبي
اسلوب خپلولو لپاره یا دغه مقام حاصلولو لپاره د علم، کردار، تجربه، مشاهده اشد ضرورت دی. بې د دې نه یو کس صاحب اسلوب نشي کېدی. صاحب اسلوب جوړېدو لپاره د تجربه وي، علم به وي، کردار به وي او دارنګه به دی خپل اسلوب جوړوي، د اسلوب په خپل رغېږي. بیا که تاسو خیال وکړئ ځینې شاعران، لږ مثال درکوم تاسو په ډېر ښه پوه شئ. د غني خان چې کوم انداز دی دا د ټولو شاعرانو جدا دی او که نه دی؟ دا د اسلوب دی. څه شی ده؟ دا د اسلوب دی. دا د انداز بیان دی، انداز تحریر دی، انداز نگارش، انداز ادا، طریق ادا، دا دې ته ویل شي اسلوب. د هر مصرع او هر نظم او هر دغه چې کوم دی د ټولو شاعرانو بالکل جدا. د دې آغاز هم غني خان کړی او خاتمه هم په غني خان باندې وشوه. اوس که یو کس راپاسي او هغه دغه طریقه خپلوي نو دا به د اسلوب نه وي، دا به د غني خان کاټي وي. دا بدله په معاشره کې یا په ادبي دنیا کې څه پېژنګلو ورنه کي. ښه بیا موږ بل طرف ته راځو. تاسو وګورئ د خوشحال بابا وګورئ، تاسو هغه خپل انداز دی. د خوشحال بابا شعر په یو شعر د خوشحال بابا د رحمان بابا د ټولو راواخله یو شعر او مکسیکا نوم سره ملیکا غزل شعر د مقطع او مطلب نه وي او ته پته پته لګي چې دا د رحمان بابا دی، دا د خوشحال بابا دی، دا د حمزه بابا دی او دا د حمید بابا دی. ولې؟ ځکه چې دی هر یو خپل اسلوب دی او دغه اسلوب په بنا باندې موږ دا پیژنګلو کولای شو چې دا د خوشحال بابا شعر دی. او په دغه ځانګړي اسلوب کې بیا د شخصیت هم جوت لیدای شي، ښکاره لیدای شي، ښکاره یې بالکل پکې. دې سره سره چې دی نو ځینې عالمان وایي چې دا قدرتي او فطرتي وي او دا ممکنه ده. ځینې خلک مونږ تاسو چې کله روزمره ژوند کې خبرې کوو نو دا چې خپل یو تکیه کلام وي د بل نه جدا وي. زه یم چې تکیه کلام اوس قدرتي دی. دا د اسلوب پر رغېدو کې ډېر کار کوي. ښه دا داسې ځینې تراکیب وي یا ځینې داسې الفاظ وي چې هغه یو شاعر بار بار استعمالوي، دغه د پېژنګلو وګرځي او دا د اسلوب په رغونه کې لوی لاس لري، لوی کردار ادا کوي. هسې مثال در کومه، تاسو وګورئ اوس ځینې شاعران په شاعرۍ کې جانه لفظ ډېر استعمالېږي. دا جانه دغه دی. ځینې هندکي لفظ استعمالوي، دا د پېژنګلو وګرځي. بهرحال داسې څه خاص تراکیب وي چې هغه بار بار د خپل مطلب ادا کولو لپاره د خپل کیفیت او د اظهار لپاره استعمالي، دغه د اسلوب وګرځي. دغه څیزونه د نورو شاعرانو ادیبانو نه یو منفرد مقام باندې ودرې ځانګړتیا ورته بخي او ځانګړی اسلوب دلا رغوي. دې سره سره چې دی نو زبان او بیان اوس بناول ته لګرا شو. خیر دا خو جلدی خبره. زبان او بیان چې کوم دی په ناول کې دا د هر ناول نګار څنګه مخکې خبره وکړه چې خپل اسلوب خپل سټایل وي، خو دا د کردار ژبې سره تعلق نه لري. کله چې یو ناول نګار، ډرامه نګار، افسانه نګار کردار له ژبه ورکوي دلته د اسلوب یو طرف ته شي او بیا د کردار ژبه راشي. اسی ژبه راشي دکاندار دی، دکاندار سره دی نو دکاندار چې کوم دی پوه شي هغه د دکاندار ژبه استعمالوي. چې کله بیاني انداز ته راځي بیا د خپل اسلوب ته واپس راشي. هر ناول نګار خپل ناول په یو خاص اسلوب کې لیکي، خو دا اسلوب به د کردار ژبه نه وي. په دې اسلوب کې ناول د نګار یو بل نه بدل هر چا خپل طرز مخکې ارزو کو کنه. د چا طرز اسلوب ډېر آسان وي، عام فهم وي، ساده وي، اچھا اسلوب ډېر مشکل وي. تاسو کومه د خوشحال بابا شاعر سره مونږ دغه شاعر د کوم خوشحال بابا شاعر ډېر سخت دی مشکله. دا د خوشحال بابا اسلوب مشکل پسند دی
د صاحب شاه صابر اسلوب سهل پسند دی په خبره پوهیږئ زما نو د هر چا خپل خپل اسلوب وي ځینې عام وي ځینې دومره مشکل وي چې سړی پې هله په اسانه نه رسېږي لکه کاظم خان شیدا که تاسو سټډي کړی وي کاظم خان شیدا اسلوب دومره مشکل دی چې کم از کم زموږ په رنګې طالب علمان هله په اسانه د هغه په شعر باندې نه پوهېږي نه ترې معنا راویستی شي نو دې سره بیا خلاصه به داسې پیش کړو ساده چې د یو شاعر یا ادیب د لیکلو هغه ځانګړی اندازه د یو شاعر یا ادیب د لیکلو هغه ځانګړی انداز چې د نورو شاعرانو او ادیبانو نه دته ځانګړتیا بخي چې د نورو شاعرانو او ادیبانو په مقابله کې یا د هغې نه دته ځانګړتیا بخي بیا اسلوب بللی شي څه شی بللی شي اسلوب موږ مخکې خبره وکړه چې اسلوب رحمان بابا وګورئ دغه اسلوب ډېر ساده دی په نسبت د کاظم خان شیدا مار چې سوړي له راورشي کوږ وي سم شي ته د ګور غاړې له ورغلی سم نه شوې دې کې مشکل لفظ کم یو دی زمیندار پې پوهېږي ډرایور پې پوهېږي دوکاندار پې پوهېږي پروفیسر پې پوهېږي لیکچرر پې پوهېږي استاد پې پوهېږي عالم پې پوهېږي پوهېږي که نه پوهېږي که دې په مقابله کې زه آسان شعر وي خو آسان دی خو بیا هم تاسو ګورئ چې د آفتاب په کمن نه خېجم اسمان ته د آفتاب په کمن نه خېجم اسمان ته نږدم بار لکه شبنم په دوش د ګلو کاظم خان شعر مشکل دی هغې په مقابله کې مشکل دی او که نه دی د هغې په مقابله کې اوس په دې باندې پوهېدل دا سړي د وس کار نه دی او د رحمان بابا ساده عام فهم اسلوب دی نو دې ته اسلوب ویلی شي دا سټایل دی خو دا سټایل په ته چې قلم ږدې که شعر نظم لیکي که نثر لیکي دا چا خپل سټایل دی دا سټایل تر ناول پورې محدود نه دی دا هم په نثر کې دی او هم په نظم کې دی هر شاعر د بل نه اسلوب جدا دی هر ډرامه نګار د بل نه اسلوب جدا دی هر ناول نګار د بل نه اسلوب جدا دی که تاسو ناول لوستي تاسو دغه وګورئ میخانه وګورئ د سید رسول رسا صاحب هغې کې خپل اسلوب دی دغه تاسو د حمزه بنوي چپې وګورئ هغې کې ناول دی هغې کې دغه خپل اسلوب دی داسې مقالات وګورئ داسې تاسو افسانې وګورئ نو د هر چا خپل اسلوب او خپل سټایل دی او دا سټایل رغولو کې او د سټایل جوړېدو کې د خپل اسلوب خپلولو کې ځانګړی اسلوب خپلول دا ګوره اسان کار هم نه دی ګران کار دی ډېر محنت غواړي ډېر مشقت غواړي نو ته به د خپل اسلوب په بنیاد باندې بیا پېژندی شي چې دا پلانکی ادیب یا پلانکی شاعر دی دا او دا اسلوب زه اکثر دا خبره کوم تنقید کې کومه چې کاپي کول نه دي پکاره نه په نظم کې کوئ یو شاعر دی مشهور شو هغه یو څیز وي ورته کاپي مه کوه پټې ته هم ترې خوند واخله واوره او که ته کاپي کړې د هغه نو بیا ستا خپل اسلوب او سټایل به نه جوړ کېږي ستاسو په ذهن کې غریب دا